بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، کله چې مسلمان د الله رب العزت له دین نه لرې شي نو په مصیبتونو او په فتنو کې اخته شي. نن ورځ چې په اسلامي ټولنه کې مسلمانان په مصیبتونو او په فتنو کې اخته دي، د هغو لوی لامل دا دی چې دوی د الله د دین نه لرې شوي دي. که مسلمان د الله دین پورې منګولې ولګوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات واوري او هغه په خپل ژوند کې عملي کړي، الله به یې د دې مصیبتونو او د دې فتنو نه وباسي. اما نن ورځ مسلمانانو د الله دین ته شا کړې، د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام یې هیر کړی، نو ځکه الله رب العزت دوی په دې مصیبتونو او په دې فتنو کې راګیر کړي دي. او په دې فتنو کې تر ټولو خطرناکه فتنه دا ده چې ښځې ته په مطبوعاتو او په رسانیو کې د هنرمندې، سندرغاړې، اداکارې په نوم شهرت ورکول کیږي او په دې توګه نورې ښځې په لباس، خوراک، څکاک او کړو وړو کې د هغوی پیښې کوي. دا څوک دی چې زموږ خویندې بې سیرته کړي؟ دا څوک دی چې زموږ خویندې د الله د دین نه لرې کړې، په فساد و فتنه او په فحشا کې اخته کړي؟ دا څوک دی چې ځوانان د الله د دین نه لرې کړل، د اسلام د مقدس دین د مستقیم جادې او د حقیقت نه لرې کړل، په فساد او په بدبختیو کې اخته کړل؟ دا څوک دی او ولې خپل دښمنان نه پیژنئ؟ په هغو کورونو کې چې تلویزیونونه دي او هلته فاسد سریالونه او فاسد فلمونه لیدل کیږي، نو کومه اخلاق او کومه کړنې او اعمال چې هغوی ترسره کوي، سبا په هغه کور کې هم په پیغلو کې او هم په ځوانانو کې هغه اخلاق او هغه اعمال تر سترګو کیږي. کومه جامې چې هغوی اغوندي، کم فاسد لباس چې د هغوی په تن باندې دی، خویندې زر تر زره د هغو تقلید کوي. دا هغه د فساد منبع او هغه د فساد جرړه ده چې زموږ عقاید یې فاسد کړل، زموږ اخلاق یې برباد کړل، زموږ جامه یې برباد کړه، او دا لا پاتې ده چې موږ د هندوانو او د غربیانو مقلدین او متبعین وګرځوي. نه ګرانه ځوانه، ته راشه د خپلې ځواني ساتنه وکړه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ولوله. راشه ګرانه ځوانه، د خپلې ځواني ساتنه وکړه، ته د اصحابو کرامو رضی الله عنهم سیرت ولوله چې هغوی د خپل ژوند څنګه تیر کړی، د اسلام لپاره هغو څه کړي، او ته د یو مسلمان په صفت باندې چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، په اسلامي کورنۍ کې زیږېدلی، مور او پلار د مسلمان دي، څومره د دین لپاره خدمت کړی او څومره د کافر لپاره. د خپلې ځواني ساتنه په اسلام سره وکړه، د خپلې ځواني ساتنه په قرآن سره وکړه، د خپلې ځواني ساتنه په دې سره وکړه چې د الله د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شي. ته هم ګرانې خورې په یو اسلامي ټولنه کې زیږېدلې، په یو اسلامي کورنۍ کې د سترګې نړۍ ته غړه وړې دي، د مسلمان مور او پلار نه پیدا شوې. تراشه د صحابیاتو رضی الله عنهم سیرت الوله او واوره چې هغوی د خپل ژوند په اسلام کې څنګه تیر کړی او د اسلام مقدس دین لپاره هغوی څومره خدمتونه کړي، څومره تکالیف یې تیر کړي دي، څومره مشقت یې تیر کړی. راشه د الله کلام پرانیزه، راشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او سیرت پرانیزه چې الله او د الله رسول تا مسلمانې خور ته څه پیغام لري او ته په څه باندې اخته یې. د دنیا په محدود ژوند باندې، لنډ ژوند باندې کله مه دوکه کیږه. د هغه څیزونو کتل او د هغه څیزونو اوریدل چې تا د الله د یاد نه غافلوي، د الله د دین نه دې غافلوي، د مانځه نه دې غافلوي، د الله د ذکر نه دې غافلوي، هغو ته شا وکړه، پرېږده. ته مسلمانه یې خورې، د خپلې ځواني ساتنه
په قرآن باندې وکړه، د خپلې ځواني ساتنه د الله په یاد او په ذکر باندې وکړه، د خپلې ځواني ساتنه په دې باندې وکړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا واوري او هغه په خپل ژوند کې عملي کړي. دا فاسد لباس، دا فاسد اخلاق، دا فاسد عمل او دا فاسد سریالونه پرېږده، کنې دنیا به دې الله در تباه کړي او آخرت به دې هم تباه شي. نو په دې فتنو کې تر ټولو خطرناکه فتنه دا ده چې ښځې ته په مطبوعاتو او په رسانیو کې د هنرمندې او د سندرغاړې نوم ورکول کیږي، لکه نن ورځې چې تاسو وینئ چې څومره خلک دې مفسدینو فاسد کړل او د دین نه لرې کړل. ولې د داسې دښمنانو په مقابله کې نه درېږئ چې زموږ خویندې بې سیرته کوي، زموږ ځوانان د الله د دین نه اړوي؟ راشئ د الله په کلام باندې منګولې ولګوئ، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې منګولې ولګوئ تر څو د دې مفسدینو او د دې دموکراتانو د هغو فتنو نه بچ شئ. هم د دنیا ژوند ښایسته وي او هم د آخرت. په هغو کورونو کې چې شپه او ورځ هلته تلویزیون یا هلته فاسد فلمونه او سریالونه لیدل کیږي، د هغې کورنۍ د غړو اخلاق، سیرت او جامه تاسو وګورئ. د هغې کورنۍ نه د الله نور وتلی، د هغې کورنۍ نه د الله رحمت وتلی، د هغې کورنۍ نه د الله کلام وتلی او هغې ته شا شوي. په څو څو ځلې دا یادونه ما کړې. سپین ږیری راځي جومات ته او مولوی صاحب ته قرآن کریم ورکوي، مولوی صاحب ترې پوښتنه کوي چې ولې؟ هغه ورته وایي چې زما زامنو تلویزیون کور ته راوړی او د تلویزیون په شتون کې زه قرآن کریم وجود او شتون ښه نه ګڼم، نو ځکه د کور نه مې را وویسته جومات ته مې راوړ. فاسد څیز ته ځای ورکوو، د فساد او د فشا منبع او جرړې ته ځای ورکوو، خو د الله کلام چې هغه موږ ته د اسلام او د جنت لاره راښیي، د بدبختیو او د فساد نه منع کوي، د کوره وباسو. د داسې کورنۍ حال به څه وي او د داسې کورنۍ غړي او مشران به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه ځواب ورکوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام د قرآن لپاره وینې تویوي، ټوټه ټوټه کیږي، ځیګرونه راویستل کیږي، کفار خام جویي، د محمد رسول الله غاښونه قرآن لپاره شهیدان کیږي، په تندي مبارک باندې وینې راځي، بېهوشه په ځمکه باندې پرېوځي. او نن موږ هغه د الله کلام د یو فساد او د فحشا څیز لپاره د کوره وباسو. الله ته به څه ځواب وایو؟ نه راشئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. په څه سره ساتنه وکړئ؟ په قرآن سره، د الله په دین سره. دغه رسانۍ دي، دغه فاسد سریالونه دي چې ښځه او خاوند د یو بل له حقوقو نه غافله وي. ښځه لا په کور کې غوسه شوې نه چې د کوره وتلي، خاوند ته شکنځل کوي او خاوند ته بد رد وایي، د دې ترڅنګ همدارنګه خاوند. دا ټول د کفر دسیسې دي، دا ټول د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو دسیسې دي، تر څو څنګه مسلمان د الله د دین نه غافله کړي، یا هغه حقوق چې الله او د الله رسول د ښځې او د خاوند ترمنځ تثبیت کړي، څنګه دوی د دې نه غافله کړي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. زما یو دوست هغه دا خبره کوله چې په یو کورنۍ کې مړی شوی و، نو موږ د جنازې او د تعزیت لپاره هغې کورنۍ ته لاړو. تر اوسه پورې د هغه مړي تکفین او تحجیز نه و شوی. د دې مړي زوی موږ سره هم په کوټه کې ناست دی او یو ماشوم دی څو څو ځلې دروازه پرانیزي او دې کوټې ته راځي او دا نارې کوي خپل پلار ته چې پلارجانه د خپل نیکه او د خپل بابا کله سوځو، ځکه هغه په دې فاسدو فلمونو او فاسدو سریالونو کې دا لیدلي و چې مړی سوځول کیږي. هغه ماشوم ته د دې پلار، هغه ماشوم ته د دې مور او هغه ماشوم ته د دې کورنیو نورو غړي دا نه ورښودلي چې د اسلام په مقدس دین کې تکفین شته، د اسلام په مقدس دین کې تحجیز شته، د اسلام په مقدس دین کې جنازه شته او د اسلام په مقدس دین کې تدفین شته چې هغه په خاورو کې ښخول کیږي. نو ځکه ماشوم راځي په کوټه کې آوازونه کوي چې د خپل نیکه کله سوځو. همدارنګه دغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه دي چې په دیو کې هغه علما تر نیوکې لاندې نیول کیږي چې د ښځو لپاره کور غوره ځای ګڼي. د دوی په خولو باندې تل لپاره دا کلمې او دا الفاظ جاری وي چې دا افراطي ملایان دي، دا افراطي علما دي. الله دې تباه که ته راشه د الله کلام واوره.
ته راشه د محمد رسول الله احادیث واوره چې هغه مسلمانې ښځې لپاره او مسلمانې خور لپاره څه پیغام لري. علما د خپل زړه نه کله هم خبره نه کوي، هغه درته د الله کلام او د الله د رسول کلام بیانوي. الله وی وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولى واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا الله ورسوله. الله مسلمانې خور ته دا پیغام ورکوي چې تاسو په خپلو کورنیو کې ثابتې پاتې شئ، بغیر د ضرورته د خپلو کورونو نه په هغه شان چې د جاهلیت د زمانې ښځې وتلې تاسو مه اوځئ. مونځ وکړئ، زکات ورکړئ، د الله او د الله د رسول اطاعت وکړئ. همدارنګه دا پیغام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانو ښځو ته لري، او دا د اسلام او د انسانیت دښمنان او د دوی غلامان او د دوی مریان هغه علما تر نیوکو لاندې نیسي چې د ښځو لپاره کور غوره ځای ګڼي. الله ورته کور غوره ځای ګڼي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کور غوره ځای ګڼي. راشه ځوانه خورې او ورورې ته د الله پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واوره. د خپلې ځواني ساتنه د الله رب العزت د کلام په رڼا کې وکړه، د خپلې ځواني ساتنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې وکړه. تاسو یقین وکړئ، په بله ورځ ما په مطبوعاتو کې دا کته چې یوه ښځه ده په امریکا کې استیږي او اصل افغانۍ ده. یو عالم چې د حضرت سلیمان علیه السلام واقعه بیان کړي، د دغه عالم خبرې او د دغه عالم ویناوې تر نیوکې لاندې نیسي او هغه مسخره ګڼي. هغه عالم د سلیمان علیه السلام واقعه د قرآن په رڼا کې بیان کړې ده، اما هغه فاسده چې د الله د دین نه لرې ده، ځان یې تباه کړی، عقیده یې فاسده د الله کلام او د دې عالم خبرې تر مسخرې لاندې نیسي. الله په خپل کلام کې دا وایي چې سلیمان علیه السلام په عبادت باندې مشغوله دی او جنیات د بیت المقدس تعمیر کوي. ناګهان اسرائیل علیه السلام راځي، د حضرت سلیمان علیه السلام نه روح اخلي. نو سلیمان علیه السلام په خپل امسا باندې تکیه کړې، تر یو کاله پورې جنیات نه پوهیږي چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات دی. بالاخره مورانه راځي، د سلیمان علیه السلام امسا خوري. نو هغه امسا د حضرت سلیمان علیه السلام د مبارک جسد برداشت نشي کولی، ماتیږي. نو سلیمان علیه السلام په ځمکه باندې پریوځي. الله وی ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من سأته. اما دا فاسده دا وی چې د دې عالم خبرې مسخرې دي، په دې 21 قرن کې دا داسې خبرې کوي. الله وی فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. نو دغه رسنۍ دي، دغه فاسد سریالونه او فاسد فلمونه دي چې هغه علما په دې کې تر نیوکې لاندې نیول کیږي چې دا علما د ښځو لپاره کور غوره ځای ګڼي. دا الله وایي، دا رسول الله وایي، دا قرآن وایي او دا د محمد رسول الله احادیث وایي. نو که غواړئ چې د دنیا ژوند او د آخرت ژوند مو ښایسته یي، د الله په دین باندې منګولې ولګوئ. د کامیابي او د عزت لاره دا ده، بله د عزت لار نشته. د خپلې ځواني ساتنه که کوئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین کې وکړئ، په اسلام کې وکړئ، په بل څه کې د دې ساتنه نه کیږي. په دې هکله به نور هم اورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. حیبتی تورا د عمر لري په کمینه یې د اثر لري. حیبتی تورا د عمر لري په کمینه یې د اثر لري. قرباني دین ته مالو سر لري. خدای پای کړي د زړګي ارمان، رب دې تل لري د فتح کاروان. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. مطبوعات یا دا فاسد سریالونه خپل ځان د ښځو خیر غوښتونکي بولي او د ښځو د آزادي لپاره پوره هڅه کوي، په داسې حال کې چې دا خلک د ښځو دښمنان دي او هغوی د جهنم په لور دعوت ورکوي. زه تاسو ته وایم درنو خویندو، آیا د الله رب العزت کلام غوره او ریښتینه دی او که د دې ظالمانو خبرې؟ زه تاسو ته وایم چې آیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا غوره او ریښتینې دي که د دې فاسدو خلکو خبرې؟
نو ولې تاسو د الله رب العزت د کلام نه غافله کیږئ؟ تاسې ولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه غافله کیږئ؟ الله درته وایي چې په کور کښېنه، الله درته وایي چې اسلامي جامه واغونده، الله رب العزت درته وایي چې اخلاق دې ښایسته کړه او دا ظالمان تا فساد فحشا او ازادي طرف ته بلي. الله دې هغې لارې ته بلي چې په هغې کې د ستا د دنیا او د آخرت ښایست او عزت دی، او دا ظالمان دې هغې لار ته بلي چې هم د دنیا درته تباه کوي، بې عزته کوي دی، او هم د آخرت چې ځای د جهنم ګرځوي. نو اوس ستا خوښه ده درنې خورې چې ته د دې مفسدینو خبره منې او ترجیح ورکوې که د خالق المخلوقات د الله رب العزت چې هغه خالق د ټولو مخلوقاتو دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته وایي چې ته اسلامي اخلاق ورکه، ته ښایسته جامه واغونده، ځان دې پټ که، درنه په کور کې کښېنه، او دا مفسدین تا بې حیایي او فحاشي ته دعوت کوي. د کم یو خبره منې؟ آیا د محمد رسول الله د حبیب الله خبره غوره ده که د دې مفسدینو؟ او نن ورځ هغه ښځې چې دوی وایي موږ جامه اغوستې ده لنډه او تنګه، محمد رسول الله وایي دا په اصل کې لوڅې دي، او په دې لنډې او تنګې او سینګار کړې جامې چې د خپلو کورونه نه ووځي خپله هم فساد ته میلان کوي او نور خلک هم فساد ته مایله کوي. محمد رسول الله وایي چې دا ښځې به جنت ته هم داخل نشي او د جنت بوی به هم د دې پوزو ته ونه رسیږي. 500 کاله لاره لرې د جنت بوی د خلکو پوزو ته رسیږي، اما دا به هغه جهنم کې پرتې وي چې د جنت بوی به د دې مشام ته نه رسیږي. محمد رسول الله وایي کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا أو كذا. راشه د خپلې ځواني ساتنه وکړه، د الله پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام او لارښوونې واوره. دا خلک تاسو ته د خپل ځان د ستاسو خیر غوښتونکي معرفي کوي، اما په اصل حقیقت کې دا ستاسو دښمنان دي، تاسو نه دي پیژندلي. ګرانه ځوانه ته د الله کلام پرانیزه، د محمد رسول الله حدیث پرانیزه چې یو ګران ځوان، یو مسلمان ځوان باید څنګه جامه ولري، د هغه چهره باید څنګه وي. درنې خورې ته هم د الله رب العزت کلام پرانیزه، د محمد رسول الله ویناو ته غوږ شه چې هغوی څه وایي چې د مسلمان خور جامه باید څنګه وي. نن ورځ د ښځو جامه نارینهو اغوستې او د نارینهو جامه ښځو اغوستې اصلا احساس د شرم هم نشته، او محمد رسول الله په داسې خلکو باندې لعنت ویلی. محمد رسول الله لعنت ویلی په هغه ځوان چې هغه د ښځو جامه اغوندي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په هغې خور باندې چې هغه د ځوان جامه اغوندي، د نارینه جامه اغوندي. محمد رسول الله لعنت ویلی په هغه ځوان چې ځان د ښځو سره مشابه کوي. محمد رسول الله لعنت ویلی دی په هغې ښځې چې هغه د هلکانو سره ځان تشبیه کوي. نن ورځ د خویندو او د ورونو ترمنځ تفکیک او تمیز نه په اخلاقو کې کیدی شي، نه په وینا کې او نه په لباس کې. الله ته به نه درېږئ، ولې د خپل ځواني ساتنه د الله په کلام، د الله رب العزت د کلام په رڼا کې نه کوئ. او په دې فتنو کې یوه لویه فتنه چې ځوانان د دین او د اسلام نه لرې کړي دي، هغه د شعر او د ادب او د ناولونو فتنه ده. نن سبا د شعر او ادب حالت دومره بدل شوی چې خلک اشعارو ته رومانس، چې یوه غربي اصطلاح د رومانس ورته وایي، او د هغې له لارې د خپل زړه مرضونه، شهوتونه او خواهشات بیانوي. او په ننني عصر کې دا خبره هم عامه شوې او بده نه ګڼل کیږي چې شاعر د ادب ټولې پولې ماتې کړي دي او په شعر کې د خپل شهوت لوږه بیان کوي. تراشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې نعتونه ولیکه، تراشه د الله رب العزت په صفت کې حمد ولیکه. قلم دې مات شه، ګوتې دې وچې شه چې په خپلو لیکنو باندې ځوانان فساد ته هڅوي. قلم دې مات شه، ګوتې دې وچې شه چې په خپلو لیکنو باندې خویندې د اسلام مقدس دین نه غافلوي، فساد او شهوتونو ته دعوتوي. الله ته به څه ځواب وایي؟ او ځینې شاعران په دې باندې بیا هم خوشحاله دي چې زما شعر فلانی ډم او فلانی ډمې وویلې. هغو خلکو چې اورېدلي هغو پې خوند اخیستی، خو تباه دي، خو د هغو ټولو ګناه به الله ستا پر غاړه کوي، الله به ستا په غاړه کې اچوي. الله ته به څه ځواب وایي؟
دې پر ځای چې په اسلام کې یو څه ولیکې د اسلام لپاره خدمت وکړې د خپلې ځواني ساتنه په دې وکړې چې دین لپاره اسلام لپاره او مسلمانانو لپاره خدمت وکړې ته فساد لپاره کار کوې. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو له بله پلوه نن سبا د کیسې او ناول لیکونکو لومړنی هدف دا دی چې په څه ډول د اسلامي شاعرو سپکاوی وشي، ځکه همدا اسلامي شاعر دی چې سړی له فحشا او بد اخلاقي نه منع کوي، خو دا ظالمان اسلامي شاعرو ته په خپلو ناولونو او په خپلو کیسو کې سپکاوی کوي. البته اکثر ټول نه. د نن سبا د کیسو او ناولونو لویه برخه پر دې خبره راڅرخي چې هلک او نجلۍ په څه ډول ځان ته ملګری پیدا کولی شي، په اصطلاح ډمان یا هنرمندان څه ډول خبرې کوي، کوم ډول لباس اغوندي او له څه شي سره مینه لري، او له همدې کیسو او ناولونو له لاسه زموږ ځوان نسل دې ځای ته رارسېدلی. که اسلامي شاعرو ته سپکاوی کیږي نو دوی د هغې پر خلاف د غږ اوچتولو پر ځای وایي چې موږ هم باید د نورو پرمختللو خلکو په څیر آزاد ژوند ولرو او هر څوک باید آزاد ډول خپل نظر څرګند کړي، ځکه دوی د الله د دین نه لرې کړي، دوی د الله رب العزت د کلام نه لرې کړي. دوی څه پوهیږي چې اسلامي شاعر څه دي، اسلامي مقدسات څه دي او دا څومره قدر لري. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې فضل وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو چې کله مسلمان د الله د دین نه لرې شي، د الله نه لرې شي، نو الله یې په مصیبتونو او په آفتونو کې اخته کوي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، تاسو راشئ د الله کلام پرانیزئ، تاسو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام پرانیزئ چې الله او د الله رسول تاسو ته څه پیغام لري. د خپلې ځواني ساتنه د الله رب العزت د کلام په چوکاټ کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې پاک لمني غوره کوي، له ګناه نه ځان ساتي، د خپلې ځواني ساتنه په اسلام کې کوي، دا نه چې د خپله ځواني په فساد، په منکراتو او په فجایو کې تیره کړي. د انسان نیکمرغي په دې کې ده چې د دین په لاره روان شي او د الله رب العزت قانون او شریعت ته غاړه کیږدي. په شریعت کې دوه خبرې دي، یو اوامر دي او بل نواهي. په کومو څیزونو چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی هغه عملی کړي، دا د شریعت قانون دی. او د کومو څیزونو نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه رب العزت نهیه کړی د هغه نه ځان بچ کړي، دا هم د اسلام او د شریعت قانون دی. الله رب العزت فرمایی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. الله رب العزت فرمایی څه چې پیغمبر تاسو ته درکوي هغه واخلئ، او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کوي له هغه نه منع شئ، له الله نه وویرېږئ، الله سخت سزا ورکوونکی دی. که تاسو د الله رب العزت اوامر د خپل معمول ونه ګرځوئ، په هغه باندې عمل ونه کړئ، او د کومو څیزونو نه چې الله او د الله رسول نهیه کړی د هغه نه ځان ونه ساتئ، نو بیا پوه شئ چې الله رب العزت تاسو ته عذاب درکوي. واتقوا الله، د الله نه بیا وبیرېږئ، ځکه ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب ورکوونکی دی. نو راشه ګرانه ځوانه، ته د الله پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره، د قرآن او د احادیثو په رڼا کې د خپلې ځواني ساتنه وکړه. ځواني دې د دین په خدمت کې تیره کړه، ځواني دې په دې کې تیره کړه چې د اسلام جنډه د اسلام په ځمکه باندې ورپېږي. د کفر، شرک، خرافاتو او د بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړه. ځواني دې په دې کې تیره کړه، داسې نه چې ځواني په فساد، په فحشا او په منکراتو کې تیره شي او الله رب العزت تانه په آخرت کې بیا پوښتنه وکړي. که د هغه مسلمان په مخ کې چې په شریعت عمل کوي د جنت یادونه وشي، نو ټولې دنیوي چارې پرېږدي او د الله لور ته متوجه کیږي تر څو هغه هم د جنت په قافله کې شامل شي. په همدې توګه که د مؤمن په مخ کې د دوزخ د اور یادونه وشي، ویښته یې زیږیږي، له سترګو نه اوښکې بهیږي او په عبادت کې زیاتوالی راځي. آیا کله چې د ستا په مخ کې د جنت یادونه شوې، د الله د نعمتونو یادونه شوې، تا دنیوي چارې پریښي؟
د هغو کسانو په لاره باندې روان یې چې غواړي هغوی د الله په نعمتونو کې ننوځي. او کله چې د جهنم د اور یادونه شوي آیا د الله نه ویرېدلی؟ نن ورځ په سلګونو سلګونو ځل په محرابونو کې، په مساجدو کې، په راډیوګانو کې موږ ته د الله نعمتونه هم ذکر کیږي، د جنت یادونه هم کیږي، د جهنم د اور یادونه هم کیږي، خو کله موږ ونه یېرېدلو. د ولې؟ ځکه زموږ زړونو زنګ نیولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسیږي هغه زنګ نیسي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي یا رسول الله وما جلاؤها، په څه باندې دا د زړه زنګونه لرې کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې قرآن ډیر ولئ او مرګ یادوئ. نو درنو ځوانانو، راشئ د خپلې ځواني ساتنه وکړئ، قرآن تلاوت کوئ، مرګ یاد کړئ چې یو ورځ به الله رب العزت ته ورځو او الله به د خپل حضور کې دروي. ملکې به په قبر کې زموږ نه پوښتنه کوي او د چا د هڅونې او له دوزخ نه د ویرېدلو نتیجه باید همدا وي چې هغه بنده له الله جل جلاله څخه هیله ولري او له دې سره سره د الله رب العزت نه وویرېږي هم. طبیعي خبره ده چې د جنت او دوزخ په یادونې سره زړه اغیزمن کیږي او په سیده لار برابریږي، او دا هغه زړه دی چې له ایمان نه ډک وي نو سمدستي د الله رب العزت لور ته متوجه کیږي. او کومه زړه چې د ایمان نه ډک نه وي په هغه باندې کله هم د دین خبره تأثیر نه کوي. یا الله زموږ زړونه د ایمان له نور نه ډک. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغو جلیل القدرو صحابه و کرامو نه دی چې په دنیا کې هغه ته زیری د جنت ورکړی شوی، خو کله به چې مبارک په قبرونو باندې تیرېده دومره به یې وجړلې چې د اوښکو له وجې نه به یې ږیره مبارکه لمده شوه، حتی اوښکې به په ګریوان روانې شوې. د هغه نه پوښتنه کیږي چې تاسو که د جنت او د دوزخ یادونه کیږي دومره نه جاړي، اما چې کله د قبر یادونه کیږي یا په قبرونو تیریږي سخت جاړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته فرمایی ان القبر اول منزل من منازل الاخره. قبر اولنی کور د کورونو د آخرت نه دی. که په دې کې کامیابه شوې او وروسته بیا آساني ده څه مشکل نشته، خو که په دې کې ناکامه شوې وروسته بیا ډېرې سختې سختیانې دي، الله څخه به بیا ډېر په مشکل باندې د الله د عذاب نه خلاصېږي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د الله دین ته متوجه شئ، د الله او د الله د رسول پیغام واورئ چې هغه موږ ته څه پیغام لري او موږ په څه څیزونو باندې اخته یو. موږ ته هغه خبره معلومه ده چې له عمله یو انسان له کوشش سره سره په نیغه لار نه برابریږي، او هغه خبره دا ده چې د انسان زړه د دنیا له مینې ډک وي، او کله چې جنت ته د تللو په هیله آخرت ته تیاری شروع کړي نو د دنیا ډیر شیان مخې ته خنډ کیږي. حقیقت دا دی چې د دنیا مینه د یو څو څاڅکو اوښکو په تویولو سره نه ختمیږي، بلکې د ختمولو لپاره یې پکار ده چې سړی په پوره توګه د الله رب العزت لور ته متوجه شي. نو ګرانه ځوانه، د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کیږه، د دنیا په خوندونو باندې مه دوکه کیږه، د دنیا په څو ورځیني ژوند باندې د خپل ابدي ژوند مه تباه کوه. خپل عمل ته متوجه شه، خپل اخلاقو ته متوجه شه، خپل جامه او خپل لباس ته متوجه شه، د خپل تشخص او چهرې ته متوجه شه چې آیا د دین سره او د محمد رسول الله د ویناو سره تړاو او موافقت لري که نه. د دنیا محبت او د دنیا مادیات دی تا د دینه معنی و نه ګرځوي چې د الله لور ته متوجه شي. الله ته ورشه، دنیا پرېږده. همدارنګه درنې خورې، د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کیږه. دا څو ورځې لنډ ژوند دی، څومره که ژوند وکړې بیا به یو ورځ مرګ تا ته رارسیږي، ستا ور به ډبوي. د محدود ژوند لپاره ابدي ژوند مه تباه کوه. د الله نه وویرېږه، جامې ته دې وګوره،
اخلاقو ته دې وګوره، ویناو ته دې وګوره او کردار ته دې وګوره. د صحابیاتو رضی الله عنهن مبارک سیرت مطالعه کړه چې هغوی په خپل ژوند د اسلام لپاره څنګه تیر کړی او تی باید څنګه تیر کړي. راشئ د خپلې ځواني ساتنه د اسلام په چوکات کې وکړئ، په اسلام کې او د اسلام د خدمت لپاره یې صرف کړئ. دا نه چې په فساد او په فحشا کې تیره کړئ او په آخرت کې به الله څخه د سخت مسئول یاست. که یو مؤمن بنده خپل نظر له حرامو شیانو، له پردیو ښځو او هر هغه څه نه منع کړي چې کتلې حرام دي، نو په خپل زړه کې به د ایمان یو عجیبه غوندې خوږوالی محسوس کړي. الله رب العزت به یې پاکلمنی کړي او څوک چې پاکلمني غوره کړي الله رب العزت ترې لوی او واړه مصیبتونه لرې کوي، له بربادي نه ژغوري، له فسق او فجور نه پناه ورکوي او د ګناه له ځای نه لرې ساتي. او همدا هغه خلک دي چې په دنیا او آخرت کې به سرلوړي وي، په عزت سره به الله ته ولاړ وي. چې موږ لا تروسه پورې په خپلو زړونو کې د ایمان خوږوالی نه دی حس کړی، په فتنو او په مصیبتونو کې اخته وي، د فسق او د فجور مجلسونو ته وردرومو او ورځو. د دې لوی لامل دا دی چې موږ خپل نظر له حرامو شیانو نه دی بند کړی. حرامو ته ګورو، حرام اورو، حرام وینو، نو څنګه به الله رب العزت موږ د فسق او د فجور د مجالسونه بند کړي. که غواړئ چې الله د مصیبتونو نه وساتي، که غواړئ چې الله مو له آفتونو نه وساتي، که غواړئ چې الله رب العزت هم له ګناهونو نه وساتي، د خپل د نظرونو ساتنه وکړئ، ځان پاکلمنه کړئ، پاکلمني غوره کړئ، فساد، منکرات او فجایع پرېږدئ. قرآن کریم د پاکلمني په فضیلت کې څه وایي؟ سورة نور کې الله د 30 آیت نه 31 آیت پورې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله رب العزت دلته نارینهو ته وایي چې تاسو د خپل نظرونه ښکته وساتئ، د خپل د نظرونو کنترول وکړئ، حرامو ته مه ګورئ او د خپلو اخلاقو ساتنه وکړئ، بد اخلاقي مه کوئ. همدارنګه الله رب العزت دغه وینا مسلمانانو خویندو ته کوي چې تاسو هم حرام سیزونه مه ګورئ، د خپلو د نظرونو ساتنه وکړئ او په پای کې الله تفصیل کوي ذلک اسکا لهم، دا دوی لپاره ښایسته او غوره دی. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي تر څو د خپلې ځواني ساتنه وکړو او د خپله ځواني د دین خدمت لپاره مصرف کړو، دا نه چې د خپله ځواني په فساد او منکراتو او فجایعو کې تیره کړو. نور به واورو قدرمن اورېدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ننګ لرم، غیرت لرم، مینه د سنګر لرم، وار کوم ګزار کوم، دا خوی د عمر لرم، وار کوم ګزار کوم، دا خوی د عمر لرم. ماتې مې ورکړې ده لویو قدرتونو ته، توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته، توره عمرې زما جوړه ګزارونو ته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي کم کسان چې د اخلاقي فساد نه ځان ساتي، د خپل د نظر حفاظت کوي او دا غواړي چې تل لپاره زه پاک لمنی اوسم، هغه به له ګندګیو نه محفوظ پاتې شي او د دې په وجه یې الله رب العزت عملونه ښه کوي. ځکه یوه قاعده ده چې فرمایي من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، چا چې د الله رضا لپاره یو شی پرېښود، الله جل جلاله به تر هغې غوره بدله ورکړي.
او څوک چې د خپل شرمځای او نظر حفاظت ونه کړي او پاکلمني غوره نه کړي نو په ګناهونو او مصیبتونو کې به مبتلا شي. راشئ ښایسته اخلاق غوره کړئ، د خپلو نظرونو حفاظت وکړئ. درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، چې الله رب العزت تاسو د ګندګیو نه محفوظ کړي. الله رب العزت په دې کې تاسو ته غوره بدله درکړي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کړي. او څوک چې د خپلو نظرونو ساتنه نه کوي، په اخلاقي فساد باندې اخته وي، په بدبختیو باندې اخته وي، نو الله به هغه په مصیبتونو کې راګیر کړي. هغه څوک چې په دنیا کې زناکار وي، د آخرت په ورځ به ټول مخلوق پیژني، نښه به پرې لګېدلې وي. راشئ الله ته توبه وباسئ. پوه شئ په دې باندې چې یو ځوان د اسلام په مقدس دین کې څه مسئولیت لري او څه موقف لري. الله رب العزت په سورة معارج کې فرمایي: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مکرمون. الله رب العزت د پاکو خلکو په صفت کې، د نیکو خلکو په صفت کې وایي د هغه کسان دي چې د خپلو شرمځایونو ساتنه نه کوي، اخلاقي فساد نه کوي، پرته له خپلو میرمنو یا له خپلو مملوکه ښځو نه چې د هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ورباندې نشته. البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي هم هغوی له حده تیرې کوونکي دي. هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، الله د مؤمنو صفت کوي. هغه کسان دي چې په خپلو شاهدیو کې په رښتینولي باندې ټینګ درېږي. هغه کسان دي چې د خپل مانځه ساتنه کوي. دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. نو که غواړې چې الله رب العزت په جنت کې ځای درکړي، د جنت په باغونو کې ژوند وکړي، نو راشه پاکلمني غوره کړه، فساد، فحشا او منکرات درنه ځوانه پرېږده، د خپلې ځواني ساتنه په دین باندې وکړه، له ګناه نه ځان وساته. ځکه هغه کسان چې د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي، د صغایرو لپاره الله بښنه ورته کوي. الله په سورة نساء کې 11 آیت کې فرمایي: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. الله رب العزت فرمایي که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهې به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. د عزت ځای کومه ځای دی؟ جنت دی. او که خدای مکړه انسان ګناه پرې نه دی، تل لپاره په ګناه کې اخته وي، نو الله به بیا د ذلت ځای ته ننباسي. او د ذلت ځای کوم ځای دی؟ جهنم دی. الله رب العزت دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. ځان نه د مصعب ابن عمیر غوندې ځوان جوړ کړئ، ځان نه د سید الشهدا حمزه غوندې ځوان جوړ کړئ، ځان نه د خبیب رضی الله تعالی عنه غوندې ځوان جوړ کړئ چې هغوی خپلې وینې د اسلام لپاره تویې کړي، د فساد، فحشا او د شرک په مقابل کې مبارزه وکړه. هغو د خپلې ځواني ساتنه په دین سره کوله، په قرآن سره کوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا سره کوله. او چا چې پاکلمني غوره کړه، د خپلې ځواني ساتنه یې وکړه، د الله په ذکر او د الله په یاد باندې ځان مشغول که، په خپلې ځواني کې ځان د دین او د اسلام خادم وګرځوه. وبورو چې د الله وعده ورسره څه ده. الله په سورة احزاب کې 15 آیت کې فرمایي: والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما. هغه نارینه چې د خپل شرم ځایونو ساتنه کوي، یعنی اخلاقي فساد نه کوي، همدارنګه خویندې او د الله ډېر یادونکي نارینه، د الله یادونکي ښځې، دا خلک هغه کسان دي چې الله رب العزت د هغو لپاره بخښنه او لوی اجر برابر کړی. نو که غواړې چې د الله اجر دې په برخه شي چې هغه جنت دی، د الله رب العزت د بخښنې وړ وګرځې، فساد پرېږده، فحشا پرېږده،
خپله ځواني په دین کې تیره کړه، په فسادو، په منکراتو او په فجایو کې مه تیروه. همدارنګه الله رب العزت په صورت نازعات کې فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله رب العزت فرمایي چا چې د خپل رب په مخ کې له درېدو نه ویره وکړه او نفس یې له ناوړه غوښتنو څخه ساتلی و، نو جنت د هغه استوګنځای دی. څو ورځې محدود ژوند دی، د الله د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړه. الله به ستا هستوګنځای جنت وګرځوي. او که په خپلې ځواني دوکه شوې، د دنیا په مادیاتو دوکه شوې، نو بیا جنت نه بیا جهنم دی. الله دې موږ ترې وساتي. ځوانانو ته مې دا پیغام دی، مشرانو ته مې دا پیغام دی چې فساد پرېږدئ. او تاسو پلرونه او میندې که په کورنۍ کې تاسو یو ځوان وینئ چې په فساد او په منکراتو فجایع باندې اخته دی، د هغه له درد او مصیبت او شومتیا نه به ستاسو ټول کور الله تباه کړي. نصیحت ورته وکړئ. که ستاسو په نصیحت او په وینا نه کیږي، د کوره وشړئ. او هغه کسان چې پاکلمني غوره کوي، د خپله ځواني په دین کې تیروي، د اسلام او د قرآن په خدمت کې تیروي، الله رب العزت هغو ته د جنت زیری ورکوي. الله په سورة رحمان کې 46 آیت کې فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله دې زموږ نصیب کړي. او د هر هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدو نه ویره لري، هغه لپاره 2 باغونه دي، 2 جنتونه دي ورته. راشه ځوانه، مه دوکه کېږه په ځواني دي، غرور مه کوه په ځواني دي، فساد پرېږده، منکرات پرېږده، فجایع پرېږده. الله ته متوجه شه چې الله جنت درکړي. ځان د دین او د اسلام او د اهل الله خادم وګرځوه، تر څو یو ورځ به مرګ راځي، دروازه به دې ټکوي، په خروارو خاورې به په تا باندې اچول کیږي. هلته نه به توشک شته، نه قالینه او نه برق، نه مور او پلار چې تا د الله د عذاب نه خلاص کي. یوازینی څیز چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي هغه ستا نیک عمل او ستا پاکلمني ده. همدارنګه درنو خویندو، د خپل سترګو ساتنه وکړئ، اخلاقي فساد نه ځان وساتئ، الله ته متوجه شئ، په هغو لارو باندې روان شئ چې په هغو باندې الله او د الله رسول خوشحاله کیږي. الله به تاسو ته د جنت زیری درکړي. بیبي مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور ځان د فساد نه ساتلی، الله د جنت زیری ورکوي. ځي لامبي چیرته، حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راځي، بیبي مریم ورته څه وایي؟ انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا. زه په الله باندې ستا نه پناه غواړم که ته پرهیزګاره یې، ما پرېږده. جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې زه الله رالیږلی یم د دې لپاره چې ستا په ګریوان کې پوکی وکړم تر څو چې الله تا ته بچی درکړي. عیسی هغه ورته ووایي چې ما خو واده نه دی کړی او نه مې اخلاقي فساد کړی، الله به ما ته د کوم ځای نه بچی راکوي؟ جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې واقعیت داسې دی، خو دا د الله فیصله ده. الله څه وایي په صورت تحریم کې 12 آیت کې ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. او د عمران د مریم لور مثال راوړي چې هغې د خپل شرم ځای ساتنه کړې وه، بیا موږ په هغې کې له خپل لورې نه روح پوکه او هغې د خپل رب د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړه او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه وه. راشئ د الله مطیع شئ، د الله فرمانبردار شئ، په دې کې به د فتنو او د مصیبتونو نه بچئ، هم به په دنیا او هم به په آخرت کې په عزت سره وئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي